بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رازو دریم حالت تا دریم حالت کی یعنی صورت د مسئله وز دریم حالت تزی کچیری زمن او استاسو تلاوات د صورت د مین نه شروع شي. قاری صاحب محترم د صورت د مین نه شروع شي. ګوره د صورت د سر نه وویل شو، بل صورت چې راغی هغه مسائل حل شو، اوس د صورت د مین نه تلاوت شروع کیږي. نو دلته به څه کوو؟ یا صورت مین چاته ویلی کیږي؟ ما تاسو ته وویلې چې د صورت ابتدا چې په کم آیات باندې شوی ده، د صورت ابتدا چې په کم آیات باندې شوی ده، د هغه آیات نه یو آیات دی خوایي، که دو آیاته دی خوایي، که یو رکو دی خوایي، که پنځه رکو دی خوایي، که لس رکو دی خوایي، که یو پاوي که نیمه سپاره وي، ټول د صورت منځ حسابیږي. خبره ورسېدلې؟ مثلا صورت فاتحه زه شروع کومه، الحمدلله نه چې شروع کومه دا ابتدا د صورت ده. صحیح شو؟ خو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین د دغو آیاتونو نه هر یو آیات نه چې ته تلاوت شروع کوې هغه د صورت منځ حسابیږي. صحیح شو؟ مثلا مثال به د دې موږ داسې ورکو چې موږ پرون یوه سپاره تلاوت وکړه، اوله سپاره مو ختمه کړله، نن دویمه سپاره وایو. ځینې خلک یو سپاره تلاوت کوي، دویمه سپاره وایو. دا دویمه سپاره چې شروع کیږي دا د صورت د سر نه شروع کیږي که د منځ نه؟ منځ نه شروع کیږي. که سبا دریمه شروع کوو هغه هم د صورت منځ ده، که څلورمه شروع کوو، که پنځمه شروع کوو، که شپږمه شروع کوو، دا په ابتدا کې د اکثرې سپارې چې دي دا ټول صورت منځ نه حسابیږي. او آخر طرف ته چې دی نو بیا ځینې سپارې داسې دي چې هغه د صورت د سر نه دي، هغه بیا هماغه صورت د سر احکام ورته متوجه دي. د صورت د منځ نه تلاوت شروع کیږي. د صورت د منځ نه چې تلاوت شروع کېده نو بسم الله خو ضروري ده، ځکه ابتدا د تلاوت ده که نه. خو موږ خو ویل چې ابتدا د تلاوت کې بسم الله څه شی ده؟ ضروري ده. که هغه که د صورت منځ وي او که د صورت سر وي ضروري ده. ځکه ضروري ده چې خدای پې حکم کړی، خدای پې څه کړی؟ حکم کړی چې ته اعوذ بالله وایه چې کله تلاوت شروع کوې. خو بسم الله اوس څه شی ده؟ ابتدا په صورت کې خو بسم الله هغه وه ضروري وه، ځکه محل ده. خو دلته خو د صورت مین ده، دلته بسم الله ضروري نه ده، البته اختیاري ده. چی ده؟ اختیاري ده. ویلو اختیار تلاوت کوونکي سره ده. که وایې نو داسې به یې وایې. دا کوم څلور طریقې چې دلته استعمالیږي په دې کې د جایز او د ناجایز هغه ناجایزو طریقو نه به ځان ساتي او د جایزو طریقو باندې به څه شی کوې؟ عمل کوې. صحیح شو؟ که وایې نو بیا د وصل او د فصل څو قسمونه جوړیږي؟ څلور. ضروري نه ده، بسم الله ضروري نه ده د تلاوت د منځ نه، صورت د منځ نه. ویلې بهتر دي ځکه یو ښه عمل دپاره ناست او د الله تعالی رحمت جذبول پکار دي. صحیح شو؟ که ودې ویلې نو ځکه تعوذ خو ضروري و، بسم الله دې ورسره وویلې، ورپسې تلاوت شروع کیږي، بیا دلته مو مقه څلور حالتونه جوړیږي: وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثاني او فصل اول وصل ثاني. خو دلته اوس د مغه تعریفات دي، خو دلته بیا په تعریفاتو کې لږ فرق راځي. هلته که موږ اول کې چې ویلی وصل کل، هلته موږ اعوذ بالله، بسم الله او د صورت سر یو سا سره. تیر مسله کې موږ ویلی چې ختمېدونکی صورت، تسمیه او شروع کېدونکې صورت په یو سا سره ویلو ته ویلی کېږي وصل کل. خو دلته وصل کل اوس دا ده اعوذ بالله او بسم الله او د صورت د منځ نه تلاوت شروع کول. اعوذ بالله، بسم الله او د صورت د منځ نه تلاوت شروع کول په یو سا سره. د وصل خو معنا هم نه چې د وصل شي باید، او وصل خبره په ټولو کې ده، نو دې ته ویلی کېږي وصل کل. لکه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء. صحیح شو؟ أعوذ بالله ویل شو ځکه محل ده، ابتدا د تلاوت ده که نه. هر ابتدا کې أعوذ بالله ضروري ده. بسم الله ویل شو اختیاري و، ولې وویل شو؟ بهتره ده. احادیثو کې بسم الله فضایل دي، د فضیلت د حصول دپاره وویل شو، چې وویل شو
صحیح شو. اوس چې دی نو وصل کل چې کوې نو دقه بسم الله به د تلاوت د مین سره څه شی کوې وصل کوې. صحیح شو پوه شوې که نه. دا حالت شی ده دا ناجایز لږ په زوره وایي چې پوخ شي شی ده دا به نه کوئ دا به نه کوئ په دې طریقه به یې نه وایئ. طریقه جوړیږي او خلک یې ویم تاسو به هم څومره ډېر ډېر ویلي ویلی هم ده که نه. نن نه بعد به یې نه وایئ. نن نه بعد به چې د صورت د مین سره چې دی نو بسم الله نه وصلوئ. دا حالت جایز نه ده. او د ناجایزوالي علت هم دا ده چې تسمیه باید د صورت د مین سره ونه نښلول شي. صحیح شو. دوهم حالت د فصل کل. فصل کل دلته همقه معنا ورکړي ټول جدا جدا ویل. ټول دلته څه دي تعوذ ده تسمیه ده او د صورت د مین د تلاوت شروع کول دي. دا به درې واړه جدا جدا کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحیح شو. بسم الله الرحمن الرحیم دا هم جدا شو. په نوې او تازه سا سره سیقول السفهاء دا جایز دا جایز. دریم حالت ترازو وصل اول فصل ثاني. وصل اول فصل ثاني. وصل اول سمعنا اولنی دو شیان سره اول دو دلته څه دي په دې ځای کې تعوذ او تسمیه. دا په یو سا سره ووایه او نوی او تازه او جلا سا سره تلاوت شروع کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سیقول السفهاء دا هم جایز. ځکه جایز ده چې تلاوت جدا شو تعوذ او تسمیه جدا شو تسمیه د صورت د مین سره ونه لګېدله. صحیح شو. څلورم حالت چې دی نو هغه فصل اول وصل ثاني. فصل اول وصل ثاني. فصل اول اولنی څه چې شی ده تعوذ دا جدا کا او تسمیه د بسم الله سره کڅوږي ووایي دا صورت جوړیږي. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل اول شو کنه اولنی فصل شو جدا شو آخرنی دعا وصل شو. بسم الله الرحمن الرحیم سیقول السفهاء دا هم ناجایز. دا هم دلته ناجایز علت اوماغه ده چې تیر هغه کې وو چې دلته بسم الله د صورت د مین سره څنګه شو ونښلول شو وصل شو نه به یې نښلوئ نه به یې نښلوئ. صحیح شو. دا طریقې د څلور طریقې دلته جوړیږي. په څلورو کې دو جایز دي او دو ناجایز دي. وصل کل ناجایز. فصل اول وصل ثانی ناجایز. فصل کل جایز. وصل اول فصل ثانی هم جایز. صحیح شو. یو ضروری مسله دلته دې کې بحث کوو او بیا د خپل درس ته هغه ورکوو هغه به اخرنۍ مسله پرېږدو بلې ورځې ته. د صورت په منځ کې د تسمیې د لوستلو حکم لکه دا اوس چې کوم صورت مسله بیان شو که نه دغلته دلته وایي د صورت په منځ کې د تسمیه حکم اختیاري دی موږ واضحه کړه. او بعضې قرا د تسمیه لوستل د صورت په منځ کې مستحب ګڼي. اختیاري ده خو مستحب ګڼي. خو معلومه خبره چې مستحب خو وي اختیاري مستحب خو وی اختیاري مستحب باندې به سر نه ماتو. دومره متشدد کېږو نه چې په مستحب باندې سړی کافر کو مشرک کو. مستحب ویم دي ته شی اختیاري ده د چا په وس کې به پوره وي د چا په وس کې به پوره نه وي. په مستحباتو باندې سره نه ماتو. نو ځینې علما وایي دې ته مستحب وایي او د علم التجوید علما د تسمیه لوستلو د صورت په منځ کې دو صورتونه بیانوي. دغه حالت کې دو صورتونه بیانوي. اول اوس که چېرته وایې که نه بیا به دغه دو صورتونه ته اختیاروې. که چیرې یو قاري صاحب له داسې ځای څخه خپل تلاوت شروع کړي چې د الله جل جلاله نوم پکې څنګه شوی ذکر شوی وي یا د الله جل جلاله کوم صفت پکې
ذکر شوی وي یا کوم ضمیر د الله جل جلاله طرف ته راجع شوی وي نو په دې صورت کې تسمیه لوستل افضل او بهتر دي. د خبره ورسېدلې تلاوت منځ ده خو هلته دغه منځ نه چې کوم آیات نه چې تلاوت شروع کوې هلته د الله تعالی نوم ذکر شوی یا د الله تعالی یو صفت ذکر شوی یا هلته کوم ضمیر الله ته راجع شوی په داسې ځای کې بیا بسم الله بهتر ده چې باید وویل شي. صحیح شو؟ لکه مثلا درېیمه سپاره شروع کوو آیت کرسی وایو. آیت کرسی د آیت کرسی په سر کې څه راغلي؟ دلته چې ورته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله لا اله دا مناسبه نه ښه هلته د الله تعالی نوم ذکر شوی صفات ذکر شوي دي نو دلته بسم الله ویل په داسې ځایونو کې څه شی ده قاري صاحب دا ضروري نه افضل ده بهتره ده باید هم وویل شي. لکه دا مثالونه وګورئ دلته ذکر شوي دي لکه الله لا اله الا هو الحي القيوم که چېرته دغه ځای نه زموږ تلاوت شروع کېږي دلته بسم الله افضل ده او بهتر ده. یا مثلا هو الله سورة حشر آیتونه دي که نه هو الله الذي دغه ځایونه چې هلته هم د الله تعالی نوم ده او هم ورته ضمیر راجع شوی ده. یا الیه یرد علم الساعه دلته هم ضمیر راجع شوی ده. صحیح شو؟ دا هغه څې ځایونو نه چې کله موږ تلاوت شروع کوو نو هلته اعوذ بالله اختیار خو تا سره ده خو ویلی شی دي بیا افضل او بهتر دی. دا یوه مسله. دوهمه مسله دا ده که چېرته یو قاري صاحب محترم خپل تلاوت داسې ځای نه شروع شي چې هلته په ابتدا د آیات کې د شیطان نوم راغلی د یهودو نوم راغلی نور د کفارو اوصاف کې ذکر شوي که نه نو په داسې ځایونو کې بیا بسم الله ویل چې دی نو څه شی دی مناسب نه دی بلکې یوازې او یوازې په تعوذ باندې اکتفا پکار ده یوازې اعوذ بالله ویل پکار یعنی دا هغه نقطې دي مخکې خو دوه جایز او دوه ناجایز ته چې بسم الله نخلی او داسې یو ځای کې ونه بسم الله الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر که نه راځي که نه دغسې ځایونو کې یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود. صحیح شو؟ د داسې ځایونو کې بیا بسم الله مه وایه یوازې په اعوذ بالله باندې څه وکوه اکتفا وکوه یوازې اعوذ بالله درته څه شی ده کفایت کوي او همدغه ووایه او بس. په دې صورت کې بیا لاندې هغه بیان کړي دي چې فصل کل وصل اول فصل ثاني دا دواړه صورتونه په اتفاق سره جایز دي او باقي حالتونه چې دی نو باقي حالتونو کې اختلاف دی. علامه سید علي نوري ساقاسي رحمه الله او علامه جزري او علامه عبدالرحمن مکی د رایو مطابق پورتنی د وصل او د فصل ټول صورتونه جایز دي پورتنی ټول صورتونه جایز دي دا د دغه درې علماو نظر ده مګر بعضې محققین د تسمیه د وسط کلام سره تسمیه د وسط کلام سره د وصل په پوره سختۍ سره څه شی کوي منع کوي لکه موږ چې ویل چې ناجایز دي یعنی اکثر علما په دې دي چې دا بسم الله به د کلام مین سره څه شی کوي که وایې نو بیا به وصل به یې نه وایې که وایې نو وصل به یې نه وایې دې وایي منع کوي علما متأخرین عمل هم په همدې طریقه باندې ده د متأخرینو علماو عمل هم په همدې طریقې دی نه وینا یې خدا حتی عمل هم په همدې طریقې دی په دې باندې عمل هم کړی ده چې دوه جایز او دوه ناجایز دي لکه چې موږ وویل چې دوه حالتونه جایز دي او دوه حالتونه ناجایز دغه باندې د علماو عمل پاتې شوی دی لهذا چې د علماو د مشرانو د اسلافو په کم کار باندې عمل پاتې شوي نو هغې باندې زموږ ستاسو هم عمل پکار ده ځکه هغه زموږ مشران دي او متقدمین دي موږ باندې هغې باندې عمل پکار ده. نو دغه آخرنۍ خبره داسې کوي چې که د وصل کل دا شرط مراعتوي چې تعوذ به له داسې ځای سره نه وصل کوي چېرته چې د الله تعالی یو نوم سره آیات شروع شوي وي لکه الرحمن لکه څنګه چې بسم الله چې دی نو د شیطان د نوم سره وصلول منع که که نه وایي نو اعوذ بالله به هم د الله تعالی د نوم سره وصلول لکه څنګه چې د الله تعالی نوم د بسم الله سره وصلول کې څه و افضل او بهتر و که نه نو دغه شان اوس اعوذ بالله به د الله تعالی د نوم نه کوې ساتي خبره ورسېدې نو دا خبره کوي چې لکه مثلا سره چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن على العرش استوى اعوذ بالله ورسره
یعنی په دغه ځای کې بیا بسم الله ویل پکار چې بسم الله د سره یو ځای شي. یا مثلا بل ځای یا الله یعلم ما تحمل، دلته چې کوم مثالونه ذکر شوي دي اعوذ بالله به د الله د نوم سره نه نښلوئ، لکه څنګه چې بسم الله د شیطان د نوم سره نه نښلېده، لکه څنګه چې بسم الله د الله تعالی د نوم سره وصلولو په صورت کې افضل او بهترو، همدغه شان چې دی نو اعوذ بالله به د الله تعالی د نوم نه ساتئ، ضرور په دغه ځای کې بسم الله منځ کې را داخلوئ، ځکه اختیار یې تا سره ده باید ووایو، که نه وایو بیا مجبور چې فصل کې وصل کول ورسره بیا صحیح نه دي. واضحه شو انشاءالله؟ بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.